نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، نن د تجوید پنځم درس را پیلوو. پنځم درس مو لومړی مخرج دی. په مخکني درس کې موږ او تاسو دا وویل چې د مخارجو شمیر 19 دی. د مخارجو تعداد یا شمیر 19 دی. اوس نو هغه 19 مخارج په ترتیب سره وایو. لومړی، دوهم، دریم، څلرم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، ځو تر 19 مخرج پورې. نننی درس د 19 مخارجو څخه لومړی مخرج دی. لومړی مخرج جوف دی، جوف دهن. د مخارجو په اصولو کې مو ویله چې جوف دهن د خولې خالیګاه ته وایي. نو اول مخرج جوف دهن یعنی د خولې خالیګاه ده. د دې څخه 3 حروف ادا کیږي. لومړی الف مده، دوهم واو مده، دریم یای مده. کله چې دوستانو الف ادا کوو نو جوف دهن دغه شکل باید ځان ته واخلي. اقصای لسان چې د ژبې پای ته وایي لږ څه لوړ، نور جوف دهن دغه شکل باید ځان ته ونیسي. او د واو مده د ادا کولو په وخت کې باید جوف دهن دغه شکل ځان ته واخلي. اقصای لسان یا د ژبې بیخ مایل د تالو طرف ته، د تالو د پای د خوا طرف ته، او نور جوف دهن دغه شکل باید ځان ته واخلي. او پام مو وي چې شونډان یا شفتین د واو د ادا کولو په وخت کې دا شکل ځان ته واخلي، یعنی نه کښته نه لوړ، په منځني حالت کې. او د یای مدې د ادا کولو په وخت کې باید جوف دهن دغه شکل ځان ته واخلي. وسط لسان یا شجر اللسان د ژبې منځ چې ورته وایي ولوړ تالو ته پورته کیږي، لږ څه مشلینه. او شفتین څخه دا لاندې شونډه لاندې خواته حرکت کوي، لاندې خواته رالویږي. دا د یای مدې مخرج دی. اوس وایو چې الف مده موږ وویلی. الف څه وخت مده دی، واو څه وخت مده دی، یا څه وخت مده دی. حروف مده خو 3 سوه، الف مده، واو مده او یای مده. اوس نو الف څه وخت مده دی، واو څه وخت مده دی او یا څه وخت مده ده. راځو. الف هغه وخت مده دی چې دی ساکن وي، تر مخه حرف یې زور ولري. لکه دلته مې د ما مثال ورکړی دی، را بسو دلته دغه مثال شوازی دی. فا. دا دی دوستانو، الف هیڅ شی هم نه لري. د ده څخه ما قبل مخکې توری هغه فا ده، زور لري. دغه الف دی هیڅ نه لري، ما قبل توری فا ده، هغه دا دی زور لري. یعنی نو دوستانو الف هغه وخت مده سو چې دی به وچ شي، ساکن به هیڅ شی به نه لري، نه زور، نه زیر، نه پیش، نه ورغندی، نه شد. د په دغو شیانو کې به هیڅ شی نه لري. خو د ده ما قبل مخکنی توری در ده څخه چې مخته دی هغه به خامخا زور لري. که هغه زور نه درلودی بس دی الف بیا نه دی. د هغه الف خپله دغه الف نه دی الف. دغه الف که چیرې زور ودرلودی، زیر یې ودرلودی، پیش یې ودرلودی، شد یې ودرلودی، ورغندی چې موږ او تاسو ورته وایو یې درلودی، بیا دې ته موږ الف نه وایو، د دې نوم بیا حمزه ده. الف صرف او صرف هغه وخت دی چې دی هیڅ شی ونه لري، د ده مخکنی توری خامخا زور ولري، بیا دې ته موږ الف وایو. لکه د فا په مثال کې ګوري الف هیڅ نه لري، هیڅ شی نسته ورسره، او د ده مخکنی توری چې فا ده هغه زور لري، بس دغه الف مده ده. یای مده. یا هغه وخت مده ده چې دا ساکنه وي، یعنی ورغندی ولري، د دې څخه مخکنی توری زیر ولري. اوس دغه دی یا هیڅ شی نه لري، دا دی ورغندی لري، ساکنه ده. مخکنی توری یې چې فا ده هغه دا دی زیر لري، دغه یې زیر.
چې یا ساکن یي مخکنی توری یې زیر ولري بس دا یا یې مده ده. واو مده. واو هغه وخت مده دی چې دی ساکن وي لکه دلته چې تاسو وینئ دوستانو. او د ده څخه مخکې توری هغه څه شي ولري؟ پیش ولري. که یې پیش نه درلودی بیا به مده نه دی. یعنې واو هغه وخت مده دی چې دی ساکن وي مخکې توری پیش ولري. په مثالو کې زه اوس وایم لکه فا. ګورئ فا الف په جوف دهن کې ادا سو، د خولې په خالیګاه کې ما قبل توری زور لري الف مده سو. فی فی یای ساکنه ده، ما قبل توری فا ده زیر ده، یای مده سوله. فی په الف کې خوله لوړې خواته حرکت کوي، په یا کې خوله لاندې خواته حرکت کوي. ګورئ فی فی. او په واو کې بیا شونډان متوسطي مخ ته آواز حرکت کوي. فو فو. دلته مې د هر یو مثالونه هم درته لیکلي دي. واو هغه وخت مده دی چې دی ساکن وي تر مخه حرف یې پیش ولري لکه هو لکه فو چې مو مثال ووایه. یا هغه وخت مده ده چې دا ساکنه تر دې مخکې حرف یې زیر ولري لکه فی. دلته مې هم دا دی فی مثال درته وایه. اوس نو دوستانو حروف مده درې سوه: الف مده، واو مده، یا مده. دا مهم وپېژندل چې الف څه وخت مده دی، واو څه وخت مده دی، یا څه وخت مده دی. دغو درو تورو ته نو حروف مده وایي. حروف مده ځکه ورته وایي چې پر دوی باندې مد کیږي، کشیږي. بل حروف هوائیه ورته وایي. حروف هوائیه ځکه ورته وایي چې دوی د خولې په هوا کې ادا کیږي. بل حروف جوفیه هم ورته وایي. جوفیه ځکه ورته وایي چې دوی د جوف دهن څخه ادا کیږي. الف مده، واو مده، یا مده. الف هغه وخت مده دی چې دی ساکن وي در مخه توری ما قبل توری زبر ولري. واو هغه وخت مده دی چې دی ساکن وي تر مخه توری پیش ولري لکه فو. یا هغه وخت مده ده چې دا ساکن وي د دې څخه ما قبل توری زیر ولري لکه فی. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نن ورځې درس هم دومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.